بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم د همکار رادیو ایچ سی ان اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. او نن شپږیزې لسم پړاو کرکټ ټورنامنټ شروع دی. زما نوم جنرال ډون قاري صاحب شهزاده سیف الملوک. زه د ختیځ روح الله ترخیل کې آر ټي سی رئیس یم. مخکینی سوپر فین یم، لیجنډ کرکټر یم. راغلی یم سپورټ دپاره د ایچ سی ان او د همکار رادیو اوریدونکو او د دې همکارانو مشرانو د دې ادارې نه ډیره مننه کوم چې ماته یې وخت راکړو. ډیره زیاته مننه. موږ د تا له نوم سره اشنا یو، د کرکټ مینوال هم ټول د تا له نوم سره اشنا دي، خو یو څه زیات شهرت لري د تا د بالینګ سپیډ ده چې ډیر زیات تیزه توپ اچونه ترسره کوي. که د بالینګ د سپیډ په اړه راته ووایې، څه وخت مخکې خو موږ خبر سوي وو چې تر 200 پورې سپیډ رسېده. اوس مهال د تاسو د بالینګ سپیډ په کوم حالت کې ده؟ ډیره مننه. ما په 1985 کې کرکټ شروع کړی او بیا ملي ټیم چې کله جوړ شولو زه پکې وم. بیا زه لاړم اکسفورډ پوهنتون، د نور خارج پوهنتونونو سبقونو ته لاړم.